د تیر جمهوریت نظام د سقوط سره هم مهاله د نور ارګانونو ورته د افغانستان ولسي جرګې هم خپل فعالیت ودراوه او ډیری وکیلان له هیواد څخه بهر شول او ځینې نور بیا په هیواد کې پاتې شول. اوس تازه د پخواني حکومت ولسي جرګې اداري پلاوي خپله لومړنۍ انلاین ناسته د میر رحمان رحماني په مشرۍ ترسره کړې چې پکې د هیواد پر بېلابېلو مسایلو خبرې شوي. خو د چارو شنونکي د یاد ناستې په غبرګون کې وایي چې یاد ناسته قانوني اړخ نه لري او د ولسي جرګې اکثره غړي د درغلیو له لارې دغه ځای ته رسېدلي ول. نه په تیر کې دوی د افغانانو استازولي کوله او نه هم اوس کولی شي. اینا هیچ نمایندگی از مردم افغانستان متاسفانه اکثریت قاطع شورای ملی نمیکرد. وقتی که نظام فروغ باشید و اینا فرار کردن، امروز در قصرهای مجلل در دبی و در ترکیه و در جاهای دیگه و در قبرس و غیره جاها اینا نشستن و جلسات آنلاین دایر میکنن. اینا نمایندگی از مردم افغانستان نمیکنن. در گذشته هم نماینده های مردم نبودن، امروز قطعا نیستن. بر اساس هیچ قانون اینا اجازه ندارن که جلسات دایر کنن. در هیچ مادی از قانون اساسی افغانستان گفته نشده که پارلمان در جلای وطن میتونه فعالیت کنه یا پارلمان میتونه که به شکل آنلاین در خارج از کشور فعالیت کنه. متاسفانه اینا مغایر به قانون اساسی افغانستان در انتخابات پر از تقلب خودش جا زدن، در نمایندگی مردم افغانستان در شورای ملی آمدن، سوء استفاده کردن، با زیر پا گذاشتن تمام ماده ها و مواد قانون اساسی افغانستان عمل کردن، غیر قانونی بر گرده های ملت سوار بودن. شنونکي د افغانستان د روان ناوړه وضعیت 50 سلنه مسؤلیت ګوته همدوی ته نیسي او په دغه برخه کې د ولسي جرګې غړي ګرم بولي. زما په آن باندې د افغانستان په اوسني بحران مسؤلیت تر 50 نه اضافه تر د پارلمان پر غاړه دی. پارلمان په دې مسلې کې ګرم او باید د دې جواب ووایي. پارلمان په هغه وخت کې هم به استثناء د یو څو محدود کسانو نور ټول کمیشنکاران، غله، چپاولګر، ډاکوګان او بدماشان و. دا د افغانستان درد هغه وخت کې هم نه دوا کوي او دا پارلمان پر اساس د مناسباتو راغلی و، حتی په اساس د ناوړه اخلاقي مناسباتو باندې بعضې کسان پارلمان ته راغلي وو چې ډېر د شرم ډک خبره ده چې سړی دا مسله یادوي. اما دا د افغانستان جبري او مجبوریاتو چې دا کسان راغلي وو. په دې لحاظ باندې پارلمان د هغه وخت کې هم هېڅ رول نه درلود بغیر د دې نه چې د خیانت او جنایت زمینه یې مساعده کړه. د دې پسه خو قطعا رول نه لري. خو په ورته وخت کې یو شمېر نور بیا په دې اند دي چې د پخوانۍ ولسي جرګې غړیو ناستې به د افغانستان پر روانو حالاتو کوم اغېزه ونه کړي. دا چې دوی غونډې کوي نو دا به د افغانستان په ورځني ژوند کې یا په سیاست کې به کوم خاص بدلون رانولي، خو غواړي چې بیا هم د خلکو په ذهنونو کې ځانونه راوښیي چې موږ غونډې کولی شو، موږ فعال یو د افغانستان په سیاست کې. په انلاین ډول د ولسي جرګې د ناستو خبر په داسې مهال ورکول کیږي چې په تیر کې هم خلکو د ولسي جرګې له کړنو څخه سر ټکاوه، خو د دې انلاین ناستې پایلې به وخت په ډاګه کړي. ومو غوښتل په دې تړاو د اسلامي امارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو د مقررو اړیکو وروسته بریالي نشو.